او لوی بدبخت دی هغه انسان چې په دې غټه دروازه باندې دننوتو قسمت نه وي. يدخل الجنة من أمتي 70,000 زما د امت نبا او یا زر خلق جنت تننوزی بغیر حساب بغیر حساب. تفصیلی حدیث دا حدیث کو امام بخاری مراوڑا امام مسلم مراوڑا نور کتابونو کی مشتی پا نور روایتونو کی دیسی تفصیل لی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا چی ما تا او خوی شوا دا خبر یو پیغمبر با دا قیامت پورز رائشی لس کسان بوز رائی پا دی دوم را دعوت کی بوز را چون سمرک خلقو خبر منی لس او باز برایشی دا غسر بس سڑے دو سڑی والنبی وليس معه احد او دیسی من ولیدو دیسی راتو خویشو چی او پیغمبر بدا قیامت پروز اللہ مخیل رایشی او ایس سوک بملگرے نئی پر طول امت کی اچھائی ملگرتیانا نکلی نوی بیا دا اسمان پا دی کنارو کے او پا دی غاڑو کے دا سی ما تا خویشو چی او امت تے خسم غٹ امت تے ویزا خوشحالشم چی دا زمان امت تے وما تا ویلشو چی دا دا موسیٰ علیہ السلام امت تے موسیٰ علیہ السلام امت هم دیر وی دا غیر بعد امت خویشو زمان آغا چی آغا خڑیرو او پاگو کیا او یازر کسان دیسیو چی آغا جنت تا بے حسابا ننویتو دا غا حدیث تفصیل دے اما مختصر ذکر کو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار او دی حدیث کی اختصار شوی دا صفات ذکر شوی دی او یا زر کسان دا سوکتی وی دادی کارونک اگر نور رویتونو کی دی سیدی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکلو بیا چرتا دا کور دوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت طریقہ دا سمرا ناشنا خبر اکڑا او یا زر کسان زما دا امت بغیر دا حسابا او دا عذابا با جنت تجی اللہ اکبر وہ پیغمبر دا پتہ دی جدا خود سناشنا دا دین پتنگان ناستی دا دوی بزرنکی کی چی تپوسو کی دا سوک تی خو بس پتہ کسی ہوتا خبر ودر والا بیانا لکہ کلا یو عالم درس کی دا خبرو کی وی دا مسئلہ با پرید و روانی ابتی دا نو چی کم شوقی دا علم سرا نو دبانی دا ابتی بیانا تیری چی دا با دا دی مسئلے سے جوابی او دا با دا شیخ سب سوئی او دا با دا مبتی سب سوئی او کل بسی کتابونا گوری او کل دا نور علماؤنا تپوس دا آگا سری خبر زکوم زگوری دا آگا سری خبر کوم چی پا دین بندی مئینی یو عام خودی سی دی چی کہ یو عالم درس یو کالوم بند کی گا نا سپروائی نا اس پروائی یو کال خودی نی دو خودی نی دری نی زمان سری زک پلا مزدوری کوم رزق گٹاو زان لوی سکول واری خوچی کم سڑے پا دین مئینی دبنی دنی چی یو مسئلہ زائی کی گی نو زڑ خوری سم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کرو بیالا او صحابہ کرام منز کے باز شوروش دا بسیو کی تو اس خپل خبرک اگا یو بگی داوی بازو داوی چی دا با دیس خلقی چی دوی با پا اسلام کی پیدا شوی او شرک بیل سر نہیں کردی بازو وینا دا با خاص خلق اللہ پیدا کردی او بازو سوی او بازو سوی خواهد دومر اوچت خلق دی گوری چی زان تا نگوری یو دومر اوچت خلق دی نور گوری چی دا با سوکی او دا خبر روانه دا و مباسو دشو اکدم بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا روید بیا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دوی دا خبرونا مجلس نو تا اندازوی لگی دی چی اس دوی دا کا باس کئی چی دا کسان سوک دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقو دا ملگری بیدی سی پا شوق کی پریخ ہوتی لکه کله چې د خیبر غزاله لاړ موږ تفصیل بیان کړو سیرت کې نو د شپې دا وی سبا به زه جنډه هغه چاله ورکومه چې هغه سړی په الله مین دی د الله په رسول مین دی او الله او د الله رسول په دغه سړي مین دی دا ګټه لکه دا ګټه نه لري چې سړی الله او د الله په رسول مین دی دا ټول مین دي صحابه کرام خو ټول ځکه قربان خو دا ډېره ګټه ده چې الله او د الله رسول په دې سړي مین دي
وی چې کله سحر شو او د جنډې ورکولو وخت راغی نو هر یو مخکې مخکې کېدو. عمر بن خطاب وی خپله وی ما په ژوند کې د مشرتیا ارمان چېرته نه دی کړی چې زه مشر شوی، خو په دغه ورځ مې دا ارمان و چې جنډه ماته میلاو شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو ته وکتو نو هر یو سر کته به راکوو که ماته آواز وکړي ماته د ناشنا سړي نوم واخیستو د سره بازي کې ونو وی علي بن ابي طالب چې شو یا رسول الله خو بیمار دلته پروت دی هغه راوغلی هماغه بیمار له جنډه سترګې زخمي وي. ګوره الله چې چاله څه ورکوي که نه هغه ایتونه چې کوم عامر بن قیس وایي چې درې ایتونه یي الله چې چاله څه ورکوي. اوس د چا د یو صحابي په ګمان کې دا نه ده چې علي بن ابي طالب ته جنډه میلاویږي. علي بن ابي طالب خو د دې خبرې نه بلکل څه دی بهر دی، هغه بیمار دی ځکه چې د کافرانو منځ ته چې کوزېږي دی به بیماري سترګې کار نه کوي دی څنګه کوزېږي منځ ته. اچھا دا وی چې کېدی شي ابوبکر صدیق ته میلاو شي دا مشر دی چې عمر بن خطاب او چا چې الله یې د چا په نصیب کې ولیږي حق سړی راوغوښتو هغه وی رسول الله زما سترګې ښه نه ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې لاړې مبارکې د هغه په دې سترګو کې ولګولې او د هغه مخکې نه یې ښه کار شو او بیا ولې جنډه ورکړه. نو دا د پیغمبر طریقه وه. اوس د شپې ملګرو ته دا وایي چې سبا به زه داسې کس ته جنډه ورکوم دا شپې بې دقیقه شان تېره کړه چې دوی په شوق کې. بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی که دا څوک دي دا اویا زره کسان نو وی واورئ جواب هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. درې صفات ذکر شوي دي او په بل حدیث کې ورسره راځي ولا یکتوون څلور ذکر شوي دي. دا هغه خلک دي چې د چا نه دم نه غواړي یوه. دویم ولا یتطیرون بدفعلي نه کوي. دریمه داغ نه لګوي بدن باندې چې داغونه لګوي یا وسپنه ګرمه کي یا بل څه شی ګرم کي داغ لګوي پخوا دا ډېر. وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب یې ځان سپارلی دی. د حدیث امام بخاري دې ټکي دپاره راوړی. اوس ګوره د دې حدیث که ډېر وضاحت غواړي دا ما د کتاب التوحید د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د کتاب شرح چې کوله کتاب التوحید په هغې کې ما د دې حدیث ښه پوره تفصیل کړی. اوس وخت لږ دی څو منټه وي. لا یسترقون هغه خلک دي چې دم نه غواړي. دم د چا نه غوښته ګناه نه ده خو غوره نه دي. دم غوښته څه ته وایي چې یو چا ته دا وایي چې ما دم کړه دا کار غوره نه دی خو که چا وکړو ګناهګار دی که نه دی؟ نه دی ګناهګار. تاسو شک کې څوک چې چاته ما دم که ګناهګار دی؟ نه دی ګناهګار خو اوچت کار یې ونه کړو. ښه دویم که څوک راشي او په تا باندې ځان نه دم واچوي لکه اوس ته دیره کې پروت دی کمره کې پروت دی بیمار یې ملګری د خوا نه څنګه لکه بېچاره بیمار او هغه د باندې دم شو ده دم غوښتلی نه یې ده غوښتلی نو دا په دغه کې نه راځي. دویم بدپالي نه کوي. بدپالي یعنې چې ته څه شي ته وګوري چې دې د لاسه به دا کېږي او دې د لاسه لکه په دې باندې خبرې توحید په کتاب کې شوي وي ښه تفصیلي وایي د پلاني دا مخکې مې ولید هغه سپېره و ځکه اوس وي دوکان ته ګیراک نه راځي. اولنې وایي سحر کې چې د چا له قرض ورکړو دوکان کې نو ټوله ورځ ګډه وړې دا بدپالي ده. وایي زه روان وم یو ځای ته تور سپی مې مخې له راغی اوس نه ځم هلته ولې وایي تور سپی راغی مخې ته د کارغه په اواز باندې د ځان له عقیده ده سپی چې وغاپي نو وایي څه کېدو والی دي او داسې نورې خبرې. نو دا د دې خلکو شان نه دی ځکه چې هر څه د الله په لاس کې دي. د سپي غپا به صحیح د کارغه اواز به صحیح او د پلاني سپېر مخ به صحیح او قرض اخیسته به صحیح هر څه چې الله لیکلي دي هغه به کېږي. دریم ولا یکتوون داغ نه لګوي د علاج دپاره حالانکې داغ لګول ګناه نه ده. ثابت دي حدیثونه دا خبرې ثابتې دي چې داغ لګول ګناه نه ده خو ښه کار نه دی.
وعلى ربهم يتوکلون خپل رب باندې ځان سپارلی چې تاسو ته غټه فایده ذکر کوم دا درې کارونه چې دوی نه کوي دا هم د دې د لاسه نه کوي چې په خپل رب ځان سپارلی لکه دا پکې بله فایده وایي د چا نه دم نه غواړي صحیح شو که نه بدفعلي نه کوي داغ نه لګوي او په خپل رب توکل کړی نو بل شانی کا په خپل رب توکل کړی دی نو د چا نه دم نه غواړي بدفعلي نه کوي او داغ نه لګوي دا فایده ټوله د څه د لاسه ده توکل د لاسه چې ځان الله ته وسپارو د دې خبرونه الله وساتو عقیده مضبوطه ده بنیاد مضبوط دی بله دا فایده والا یو حدیث کې داسې راځي چې زما په امت کې به 70,000 او یا زره کسانی او 700,000 یعنی 200,000 ولاکه شو ولاکه نو یو حدیث کې دی یو حدیث کې ولاکه تذکره شوه یو حدیث کې داسې راځي د الله رحمت خو پراخه دی امام ترمذي دا حدیث راوړی امام احمد هم راوړی مع كل 70,000 دا هرو زرو سره به اویا زره نوري یعنی اویا زره دي ابتدایي عدد شو دی اویا زره په اویا زرو کې بیا د هرو زرو سره اویا زره نور دي نو دې سره امید پیدا شي د انسان یو حدیث کې داسې هم راځي چې د هرو زرو سره اویا زره دي او بیا درې چونګه خلک د الله د طرف نه دا به جنت ته ځي درې چونګه به د الله د طرف نه بل حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی وی چې کله ما ته دا خبره وشوه فاستزدتو وی ما خپل رب ته وی چې یالله زیات که دا کسان لکه اویا زره خو لږ دي یالله زیاتې که فزادني مع كل 70,000 وی الله وی چې زیات مې کړو د هرو زرو سره به اویا زره شي د هرو زرو سره به اویا زره شي بیا به وروسته تاسو حساب کوئ چې اویا زره دي او هر زر سره اویا زره شي دا څومره لوی مخلوق دی دا به بې حسابه او بې عذابه جنت ته ځي